سبحان الله دی رحم تو ګوره د الله په حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی اوږد حدیث دی خو مختصر دی چې کله د مؤمنان د الله مخې له راشي کوم چې د الله خاص ملګري دي الله ورته یو کار وکوي او وایي الله لبیک موږ حاضر یو څه کار وکړو وایي په دې جهنم کې چې تاسو څوک هم پېژنئ هغه راوباسئ داسې ناشنا رحم دی د الله او داسې ناشنا ملګرتیا ده د الله چې څوک تاسو پېژنئ الله د خپل ملګري سره ښه نه کوي الله د ملګري سره هم ښه کوي دا هغه رب دی چې د هغه نوم دی الولي المولا دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی الله ورته وایي لاړ شي تاسو چې څوک هم په دې جهنم کې پېژنئ هغه راوباسئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لوی مخلوق په جهنم نه راوځي لوی مخلوق ځکه چې نیکان به ځي او د خپل ملګري به راوباسي او که دوی نه هېر شي الله به ورته رایاد کړي یو حدیث کې داسې هم راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې الله به ملایکو ته وایي لاړ شئ که د چا سفارش کوئ ویې کوئ بیا به پیغمبرانو ته الله ووایي که تاسو کوئ ویې کوئ هغوی به سفارش وکړي او لوی مخلوق به راوځي الله به عام مؤمنانو ته وایي که تاسو سفارش کوئ که بیا به هغوی وکړي او لوی مخلوق به راوځي نو بیا به الله وایي ملایکو هم سفارش وکړو مؤمنانو هم وکړو پیغمبرانو هم وکړو او صرف ارحم الراحمین پاتې شو الله پاتې شو نو الله به یو قبضه یو موټی خلک د دې جهنم نه راوباسي و دومره لوی مخلوق به راوباسي او داسې مخلوق به راوباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لم یعملوا خیرا قط چې دې خلکو په دنیا کې د سره د خیر کار نه و کړی و چې کله ارحم الراحمین سړی راوباسي نو هغه به یې داسې راوباسي د هغوی نه به سکروټې جوړې شوي جنت ته چې کله ورشي نو خلک به حیران شي چې دا د کوم ځای نه راغلو دا حدیث موږ بیان کړی مو په صحیح بخاري کې د دوره چې کله کې تفصیلا وی دا جنتیان به یو بل سره دا څوک رالو دا کوم ځای نه رالو وبه ویلی شي هؤلاء عتقاء الله دا الله ازاد کړي دي د جهنم نه ادخلهم الله الجنه الله دا جنت ته راوستي دي ګوره یاد ساتئ خاص خلک دي الله جنت ته راوستي دي بغیر عمل عملو څه نیک کار یې نه دی کړی ولا خیر قدموه او نه څه خیر آخرت ته رالېږلی دی څه نیکي کار یې نه دی کړی خو بس رب العالمین مهربانه باچا دی وایي زه یې بخمه وایي بخمه